السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مستند کړی دی چې څوک پلار ته وایي ظالم یې دروغجن یې او هغه نه ظالم یې نه دروغجن یې، دا د شریعت په نظر څنګه ده؟ محترمه، پلار ته ظالم یې او دروغجن یې، ته حق نه لرې چې ورته ووایې چې ته دروغجن او ظالم یې، ځکه پلار هغه حق لري چې د الله جل جلاله د تر رسول الله لاندې تعظیم د مور و پلار بیا دی او د استاد دی. او الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي ولا تقل لهما اف، تاسې د اف کلمه هم ما ورته وایاست. ولا تنهرهما، ترټیاست یې مه، ترټل دا دی چې پر مخ وګرځېږي، ولې دا وکول ولې دی که. وقل لهما قولا کریما، تاسې نرمه لهجه باندې خبرې ورسره کوئ. د سورة الاسراء 23 آیات. علامه علوسي رحمت الله مبارک وایي چې په دې آیات کې منع راله د هر هغه څیز څخه چې پلار په تکلیف کېږي او مور په تکلیف کېږي. روح المعانی جلد 15 صفحه 55 د سورة الاسراء د 23 آیات متعلق. او دغه رنګه الله جل جلاله په سورة الاحقاب آیات نمبر 15 کې راته وایي ووصینا الانسان بوالديه احسانا، موږ انسان ته وصیت کړی دی په دې سره چې د مور او پلار سره نیکي کوي. نو دغه څوک بدبخته دی چې پلار ته وایي دروغجن یې، دغه سړی نو بدبخته دی، دغه په دنیا کې دوزخي دی. الله دې موږ له دغه حال څخه وساتي. که سعادت نیکبختي د انسان پر نیکو اعمالو باندې نو د پلار سره دومره په سخته لهجه کې وي، نو بیا د الله سره کم سلوک وي، د الله له دینه سره بیا کم سلوک وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا کم سلوک وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د ورثهو چې هغه علما دي له هغو سره بیا کم سلوک وي. دا سړی دې تایب شي، الله پرې توبه وکړي که په دغه اعمالو یې کافر به تر دنیا ولاړ شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.